د افغانستان پراخې کاني زېرمې او ناڅرګند برخلیک د افغان حکومت لخوا له استرالیايي کمپنۍ فورتسکیو فیوچر سره د 19 ولایتونو د کاني زېرمو د سروې او څېړنې تړون د افغان پانګوالو او سوداګرو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د دغه تړون له مخې د بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان او کندهار د اوسپنې ډبرو د هلمند، کندهار، لوګر، کابل، هرات، بدخشان، تخار او سرپل د مس او سرو زرو او دغه راز د نورستان، کونړ، لغمان، پروان، بدخشان، دایکنډي، هرات، نیمروز، غزنی او هلمند د لیتیم او نورو نادرو فلزونو د کانونو د سروې او مطالعاتو چارې د 5 کلونو لپاره یادې کمپنۍ ته سپارل شوي دي. متاسفانه این از طرف دولت با سکتور خصوصی مخصوصا با بخش تاجرای و سرمایه گذارای بخش معادن هماهنگی قبلی صورت نگرفته بود و بسیار به شکل عاجل و میشه بگیم که یک قرارداد عجولانه و از دید ما یک قرارداد ناسنجش شده بوده. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په همدې تړاو په کابل کې اعتراضیه غونډه رابللې وه. د دې خونې چارواکي وایي چې حکومت له خصوصي سکتور سره له مشورې پرته په یو اړخیزه توګه د یادو قانونو د سروې او مطالعاتو چارې بهرنۍ کمپنۍ ته سپارلي چې دا به په هیواد کې د پانګونې په برخه کې پر خصوصي سکتور بدې اغیزې ولري. با همچون یک رویکرد و عملکرد واگذار کردن از به یک شرکت بدون از که به اصطلاح مراحل و اصول و مقرراتی که در چوکات مسائل معدنکاری مطرح و معطوف است در نظر گرفته شود و این واگذار شده، این میتونه در بلند مدت و حتی در حال حاضر روحیه سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان نسبتاً منفی بسازد. افغان پانګوال او صنعتکاران هم پر حکومت نیوکه کوي چې په کور دننه له شته ظرفیتونو سره سره یې د پانګونې لپاره شرایط سخت کړي چې د چارې د دوی په کار او پانګونې بده اغیزه کړې ده. چیزی که پیدا میکنن در کرا مالیه میتن، بر علاوه مالیه بر رشوتخور مالیه میته، بر رشوتخور جواز میته، بر عضوبت. خود کانونو او پترولیم وزارت ویان بیا د ادعا وردوی او ټینګار کوي چې لا یاد کمپنۍ سره یوازې د سروې او مطالعاتو تړون شوی دی او که دغه کمپنۍ د کانونو د استخراج په برخه کې لیوالتیا ولري د هیواد له نافذه قوانینو سره سم به ورسره اجراعات وکړي. د کانونو او پټرولیم وزارت له فورتسکیو فیوچر شرکت سره هیڅ ډول استخراجي، تفاحصاتي او یا هم اکتشافي قرارداد نه دی لاسلیک کړی، بلکې له یاد شرکت سره د یو شمیر کاني زېرمو د اقتصادي مطالعاتو لپاره چارچوبي تفاهمنامه لاسلیک کړې ده. یاد شرکت کچېرې له څېړنو څخه وروسته یا له مطالعاتو څخه وروسته د افغانستان په استخراجي صنایعو سکتور کې د پانګونې لیوالتیا وښوده، نو د نافذه قوانینو په رڼا کې به له دوی سره اجرات کیږي. د کانونو د سروې او مطالعاتو په برخه کې د افغان حکومت او د استرالیايي کمپنۍ فورتسکیو فیوچر ترمنځ په شوې هوکړه کې راغلي چې تر 5 کلونو پورې د یادو ولایتونو د کانونو د سروې چارو مسؤلیت له دغې کمپنۍ سره دی او بل هیڅ شرکت اجازه نه لري چې په دې برخه کې تړون او پانګونه وکړي.